السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرقي په هیواد کې د کوچني او منځنۍ درجې کاروباري ادارو سټیرینګ کمیټې غونډه وسوه، په کوم کې د پرمختګ په هکله کړنلارې باندې معلومات ورکړل شو. وزیر اعظم محمد شهباز شریف هدایت ورکړی دی چې د سمیډا بورډ دی په حاله کړل شي او په هیواد کې د کوچني او منځنۍ درجې کاروبار په اړه په ټولو پریکړو کې د کاروباري میرمن په ځانګړې توګه ګډ کړل شي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په ګلوبل کال غونډه کې ورچول وینا کولو سره وویل چې نن عدم مساوات سره مخامخ ده. په ملکونو باندې غیر قانوني قبضې د ګډون د تصور په ضد دي. هغه وویل چې په غزه کې د فلسطینیانو حالات په اجتماعات باندې پسخند دي. د عدم مساوات سره مخامخ هیوادونه د ترهګرۍ او ګمراه کوونکو خبرونو سره مخامخ دي. وزیر اعظم وویل چې د چاپیریال د بدلون څخه ځپل شوو هیوادو باندې پاته پورونه دي وبخښل شي. د دفاع وفاقي وزیر خواجه حسیب په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې په تیر وخت کې موږ د انتقامي کاروایي نقشه کړل سوي یو ایوان د اسټابلیشمنټ سره ګروي کړل سوي دي. هغه وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په جلسه کې د ادارې په ضد خبرې کوي او وروسته د هغوی څخه معافي هم غواړي. په کار ده چې پی ټی آی د تیر وخت په غلطیانو بخښنه وغواړي. د پارلیمنت د پیاوړتیا لپاره په ټوله ګډه کار کوي. د مستقلون سېنیټر عرفان صدیقي د پارلیمنت هاوس د باندې د رسنیو سره خبرې اترې په کولو وویل چې د پی ټی وی والا خوفناک روایت د جوړولو هڅه کوي. ګنډپور صاحب دی د پاکستان په سلامتیا ګنډسانه چلوي. د برنۍ چارو څانګه صوبایي نه وفاقي ده. د افغانستان سره چې څه هم کړنلارې هغه په وفاق جوړوي. هغه ویل چې د سېنیټ په ایجنډا کې به د حالي امین ګنډپور د ګام محاسبه کوو. د هیواد سلامتیا به هیڅ صورت نظر انداز نسو کولای. ازما بخاری خبري کانفرنس په کولو ویل چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د افغان کونسل جنرال سره لیدل کاته د وفاق څخه ښکارا بغاوت دی. علي حمین ګنډپور پر لپسې د وفاق په ضد سازشونه کوي. د هر څه د چا په اشاره کوي. هغه ویل چې فتنه فساد پارټي د کال 2014 د پرلط یو ځل به د کولو منصوبه بندي کوي. د اسلام آباد جلسه او د افغان سفارت کار سره لیدل کاته د راتلونکي میاشت کې د څه ایډونچر کولو منصوبه بندي ده. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د حلقه هیانی یو سلیویا رئیمار خان په زمینی چونګي د پیپلز ګوند د امیدوار مخدوم طاهر رشید ته مبارکي ورکړې ده. په خپل پیغام کې د بلوچستان وزیر اعلی وویل چې د مخدوم طاهر رشید کامیابی د صدر آصف علي زرداری، چیرمن بلاول بټو زرداری د ګوند د جیالو او د جمهوریت د خوشونکي بری دی. ولس مخدوم طاهر رشید ته په ووټ ورکولو سره جمهوریت عمل پیاوړی کړی دی او د پیپلز پارټي په پالیسیانو باندې د بشپړه باور څرګندونه کړې ده. وزیر اعلی هیله څرګنده کړه چې مخدوم طاهر رشید به د حلقه ولس ته د وړاندې ستونزې هوارولو او د جمهوري عمل د پیاوړتیا لپاره په خپل په زړه پورې کردار ترسره کوي. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل ویل چې موږ صوبایي دارالحکومت کوټه پر لپسې د هرځان الوتکو له لارې د پاکستان د نه د ټولو ښارونو او د نور هیوادو سره تړل غواړو. د وفاقي او صوبایي واکمنو سره پرلپسې اړیکې د جوړولو مقصد خپل د ښاریانو په ژوند کې اساني، آرام او په کرایو کې کمبود راوستل دي. هغه ویل چې نن موږ د کوټې څخه و اسلام آباد، کراچي او لاهور د هیواد دننه هوایي سفر د هرې ورځې په بنیاد د بلوچستان د ولس دپاره الوتکې په شروع کولو کې بریالي سوي یو. یقین لرو چې د دې څخه به زموږ معیشت، سیلګري او د ژوند مجموعي معیار باندې مثبت اثرات پر ولویږي او په کرایو کې به په زړه پورې کمبود راسي. د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په سیاست کې د بې خونده او غیر سنجیده سیاست تاوان نن د پی ټی آی په غاړه دی. د کوم څرګنده مثال پرون په یو سلیویا رئیمار خان کې د دوی پخوانی نشست باندې د پی 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 مخدوم طاهر رشید په لوی اکثریت کامیابی ده. د دې خیالاتو څرګندونه په کوټه پریس کلب کې د پاکستان پیپلز پارټي سیکریټري اطلاعات بلوچستان سردار سربلند خان جگزی د خبري کانفرنس په دوران وکړه. داغه وینا و چې پاکستان تحریک انصاف د خپل ناقص او ناهیلي څخه د هغو په مقبولیت کې څرګند کمبود شوی دی. د کوم چې هغه په خپل ذمہداري پاکستان پیپلز ګوند مدام د پاکستان او جمهوریت د پاره زیوال نه لرونکي قربانیان ورکړي دي او د دې هیواد پاکستان پر تعمیر او ترقی به خپل کردار ادا کوو. د ماشومانو د رجسټریشن په حق له د ډیپټي کمشنر نصیر آباد منیر احمد کاکړ تر صدارت لاندې غونډه وسوه.
په غونډه کې د روغتیا ضلعي افسر ډاکټر محمد حسن ډومکی په ملتیا نورو افسرانو او د ان جی اوز نماینده ګډون درلود. پر دا مهال د سی بي هار یونیسف لوکل ګورنمنت پروجیکټ کوارډینیټر تنویر احمد کوسا د ماشومانو د رجسټریشن په اړه معلومات ورکړه. ډیپټي کمشنر نصیر آباد منیر احمد کاکړ وویل چې د ماشومانو د رجسټریشن په چاپهدوی په اسکولو کې د داخلو په اړه هم میندو پلرونو ته مشکلات وړاندې کیږي. د پیدایش سرټیفیکټ او د نورو رجسټریشن عمل د بلوچستان بنیادی حق دی. میندې پلرونه دي د ماشومانو رجسټریشن یقیني کړي. په دې اړه په خلکو کې پوهه راوستلو لپاره د خبرتیا مهم هم وچلول سي. او اوس راسي چې وګورو د بلوچستان د بېلابېلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت. د الله په امان.